دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوازینۍ د مال منډۍ ده چې له بېلابېلو ولایتونو ورته خلک حیوانات د پیر او پلور لپاره راوړي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس مولوي سید امین هاشمي وایي چې د اختر په رارسېدو سره یې په څارویو کې د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي په موخه د حیواني ناروغانو د واکسینونو لړۍ پیل کړې. هاشمي زیاته کړې چې دا پروګرام د سیمه ییزو ویترنرانو په مرسته پیل شو چې حیواني روغتیا پالانو ته د کانګو تبې ضد درمل، د دواپاشۍ پمپونه او د حفظ الصحې اړوند توکي برابر شوي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. او همدا رقم په دغه وخت کې د مالو حلالول چې هغه قرباني را روانې دي، حلاله یې ډېرېږي، نو هغه خاص کر له وینو سره هغه بیا انتقالېږي انسانانو ته. د دې په خاطر باندې نن موږ مجلس برابر کړی و او څه اسباب وسایل چې د همکارو مؤسساتو له خوا څخه راغلي وو هغه موږ توضیح کوو او په ساحو کې به په نخاسونو کې یا مثلا په عامو جوړښت چې کوم ځای کې هلته مالونه ساتل کېږي هلته به دواپاشي کېږي. د حیواني برخې روغتیاپال شاپور احمدزی وایي کانګو تبه یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د کنو له لارې د څارویو او انسانانو ترمنځ انتقالېږي. وخت کې چې دا مرضونه سخت زیات دي، تبې کانګو مرضونه دي، تبک لګېدلی په ټول افغانستان کې په ټوله ساحه کې. نو ښه خبره همدغه ده چې مریض مالونه، تبک وهلي مالونه او په سراتیر شه نور چې مرضونه ولري همدغه سره چې د خلک چې د ډېر احتیاط وکړي، ځکه همدغه وخت چې د ګرمۍ موسم ده او مرضونه هم ډېر شوي دي، نو ډېر احتیاط دې وکړي چې روغ مالونه دې خلک واخلي. د قرباني دپاره د حلالۍ دپاره نو باید روغ مالونه واخلي. او د پکتیا اوسیدونکی کاري محمد امین او علمدین د انسانانو خوندیتوب او د ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي په موخه دا ډول کمپاینونه ګټور بولي او نورو ولسوالیو ته یې د غځولو غوښتنه هم کوي. دغه دوا خو ډېره ګټه لري، 100% ګټه لري، هم حیواناتو ته ګټه لري هم انسانانو ته ګټه لري، چې کله کله خدای ناخواسته ډېر د مشکل سره ځینې خلک مخامخ شي، په هغې کې کانګو ورته وایي یا نور داسې مشکل لري د شینو نه پیدا کوي. ولسوالیو ته باید لوړی شي، هم کلیو ته باید لوړی شي، ځکه چې په ولسوالیو کې کلیو کې بونډې دي وره غځې ته ځان ورسوي، خلک غریب دي، خلک واس نه لري وره. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دغه کمپاین د پکتیا مرکز ګردیز، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې پیل شو چې په دې لړ کې به زرګونه څاروي غوجلې او د څارویو پیر او پلور ځایونه دواپاشي شي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.